محترم مشرانو، الله تعالی د خپل حکمت ما تحت انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده. خو د انسان زندگی په دنیا کې دا امتحانی زندگی ده او د انسان د زندگی دورانیت دا د امتحان دوران دی. عام طور په دنیا کې چې کله د امتحان دوران تیر سي نو د هغې څه وروسته انسان ته نتیجه ښکاره کیږي. کله هغه نتیجه د کامیابۍ په شکل وي، کله هغه نتیجه د ناکامۍ په شکل وي. چې د کوم چا نتیجه د کامیابۍ په شکل باندې ښکاره سي نو هغې ډېر خوشحاله وي، او چې د کوم چا نتیجه د ناکامۍ په شکل باندې هغې ډېر پریشان وي. نو د انسان زندگی امتحان دی، د انسان د زندگی دورانیه د امتحان دوران دی. چې کله انسان د دې زندگی سره رخصت سي او د انسان د دې زندگی سره تیر سي نو دستی انسان ته د آخرت نتیجه د کامیابی او ناکامۍ نتیجه مخله راځي. ځکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی: لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 4 اشیاء. یو سړی د قیامت میدان ته چې ورلی د خپل قدمونه د ځایه صدر هغه وخته پورې ښوروی نسي چې د رسو پورې د 4 خبرو امتحان د 4 خبرو جواب پیش نکي. چې هغه 4 خبرې الله تعالی د هغې امتحان پر د باندې ایښی و چې د هغه امتحاني خبرو جواب پیش نکي، در هغې وخته پورې یو سړی د خپل قد ځایه څخه حرکت نسي کولی. نه هغې سړي ته د الله تعالی د طرفه د حرکت کولو اجازت ورکول کیږي. د ټولو څه مخکینی پوښتنه د الله تعالی د طرفه دا ځین کیږي: وعن عمر فيما افناه. ما خو تا ته زندگی درکله، ستا زندگی 40 کاله وه، ستا زندگی 50 کاله وه، 30 کاله وه، 60 کاله وه، لیکن دا چې تا زندگی په څه کې تیره کړه نو بیا به انسان د زندگی د هرې ورځې حساب پیښوي، د زندگی د هرې شپې حساب به پیښوي، د زندگی د هر غړي حساب به پیښوي، او د زندگی د هرې لمحې حساب به پیښوي. او دویمه پوښتنه الله تعالی دستی ځین کوي: وعن شباب فيما ابلاه. د زندگی دورانیه کې ما تا باندې د بهار موسم راوستلی و چې هغې ستا د ځوانۍ زمانه وه، ستا د قوت زمانه وه، ستا د استراحت زمانه وه. هغه د ځوانۍ قوت، هغه د ځوانۍ راحت، هغه د ځوانۍ ښې شپې هغې ته په څه کې زړې کې، هغې دې څنګه تېرې کې، هغې کې د الله تعالی پر دین باندې څومره تېرې سوې، هغې کې د الله تعالی په اطاعت کې څومره تېرې سوې، هغه شپې د خپل نفس او د شیطان په اتباع او خواهشاتو کې څومره تېرې سوې. او دریم: عن مال من اين اکتسبه وفيما انفقته. چې ما خو تا ته مال او دولت درکړی و، هغه د مال او دولت یې څنګه وګاټی. د هرې سودا حساب، د هرې شرا حساب، د هرې بیع حساب، او د تجارت د هر عمل حساب. وفيما انفقته، هغه مال او دولت یې څنګه خرڅ کړي. د ګټلو حساب هم الله تعالی کوي او د خرڅېدلو حساب هم الله تعالی کوي. وعن علم فيما علمته به. او 4 نمبر د علم متعلق هم الله تعالی پوښتنه کوي چې په دې علم در کومه حده پورې ته عمل وکړې. که چیرې د انسان د طرفه الله تعالی ته دا جوابونه په ښه شکل پیش سي نو بیا خو د انسان د امتحان نتیجه کامیابه ده. بیا به انسان د کامیابۍ په شکل باندې په خپلو قریبانو کې زغلي فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه، زه خو کامیابه یم، تاسو راسئ زما د کامیابۍ نتیجه ووینئ. او که چیرې انسان دغه سوالونه هغې د ناکامۍ په شکل باندې الله تعالی ته پیش کړي نو بیا خو د انسان د زندګۍ نتیجه ناکامه ده، او بیا به انسان د پریشانۍ په شکل باندې دا وایي او افسوس به کوي چې کاش زه په دې باندې نه وای خبر، ولم ادري ما حسابیه، کاش په دې باندې زه نه خبرېدلی چې زما سره حساب څنګه دی او زما د حساب نتیجه څنګه ده. نو انسان چې الله تعالی په دنیا کې زندگی ورکوي نو هغه زندگی امتحاني زندگی ده، د هغې زندگی پوښتنه الله تعالی کوي. نو یو طرف ته د انسان زندگی دا امتحان دی، او بل طرف ته انسان په دنیا کې د نفس و شیطان د اتباع په خاطر باندې ډېر اوږده امیدونه په دماغ کې ساتلي. د چا سره د ښې سوارلۍ او د ښه مکان او د ښې کوټۍ فکر وي،
او د چا سره د ښه منصب او د ښه ملازمت غم ورسره وي، او څوک د خپلو حریفانو او مقابلینو په مخ کې د لوړې او د غرور او د تکبر ډېرې لوړې دعوې کوي. ډېر ځله دا وایي هم چې ما دیګرې نیس، زما غوندې بل تجار نسته، زما غوندې بل ګټه کوونکی نسته، او زما غوندې بل زورور انسان نسته. یو طرف ته زندگی امتحان دی، بل طرف ته د غریب انسان دا حالت دی. حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه عجیب جماعت تیار کړی و چې هغې به خپله زندگی په عاجزي کې تیروله. هغې به هره ورځ د زندګۍ دا د زندګۍ آخرنۍ ورځ بلله، او هغې به په هره لمحه کې د الله تعالی حضور ته پیښېدل او د دنیا سره رخصتېدلو ته تیار ول. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به ویل اذا اصبحت فلا تنظر المساء، چې کله سهار در باندې رالی نو بیا د ماښام انتظار مه کوه چې خامخا به زما په زندګي کې را رسېږي. و اذا امسیت فلا تنظر الصباح، چې کله ماښام رالی د سهار د زندګۍ انتظار مه کوه. وعد نفسک من الاموات، خپل ځان همیشه په مړو کې شماره چې اوس به د دنیا سره رخصتېږم، اوس به د دنیا سره رخصتېږم، او ما باندې به د دنیا زندګي اوس آخر پای ته رسېږي، او اوس به مې زندګي آخر پای ته رسېږي. ځکه هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه دا اورېدلي وو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویل کم من مقبل یوم لا یکمله، ډېر خلک د نن ورځ انتظار کوي لیکن نن ورځ پای ته نه ورسوي. وکم من مستقبل غد لا یدرکه، ډېر خلک د سهار سبا ورځ انتظار کوي چې لمر به راخیږي او زما زندگی به وي، چې سبا ورځ لمر راخیږي دی غریب در خاورو لاندې پروت دی. ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه طریقه، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه عادت مبارک به داسې و. نن سبا غالبا د اخباري روزانه اعداد و شمار مطابق د ورځې د ځمکې د مخه څخه 15 لکه انسانان هره ورځ رخصتېږي. چې څومره انسانیت د ځمکې پر مخ باندې استوګنه لري نو په هغې کې روزانه 15 لکه انسانان مري. نو نه معلوم چې مرګ آهسته آهسته زما او ستا در کور در چارچوب او در دروازې پورې را رسېدلی، او هلته زما او ستا په انتظار باندې ولاړې، او زما او ستا زندګي دغسې په غفلت کې روان. حضرت ابوبکر رضی الله عنه به ویل کل امرئ مصبح فی اهله، هر سړی سهار د کور د بچانو سره سهار کی، د بچانو فرمایش دی چې ماله دا راوړه ماله دا راوړه، زما پلان ضرورت را پوره کا. لیکن والموت ادنا من شراک نعله، د غریب ته د مرګ د بوټ در تسمام نږدې ولاړ شي. دی د بچانو په فرمایشونه پوره کوي او دی د بچانو غوښتنې سرته رسوي، لیکن چې کوم مرګ الله تعالی د ده په قسمت کې ټاکلی دی هغې مرګ ده ته د بوټ در تسمه نږدې، لیکن د ده سره د هغې معلومات نه یې ورسي. نو ځکه زندګي دا ډېره امتحاني زندګي ده. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې دوست ډېر ځله داسې چې د دنیا په خوشحالیو او په راحتونو کې مصروف یې د هغې غم و فکر در سره یي. ډېر ځله د انسان دا فکر چې زما واده دی او زما د بچي واده دی. ډېر ځله دا فکر چې زما د لور ودېدل دي، زما د خور ودېدل دي. او ډېر ځله انسان د دنیا په مصروفیاتو په تجارتونو کې داسې مصروف او مشغوله وي چې د دنیا او د مافیها څخه ځان ناخبره اچولی، لیکن هغې غریب په ځان باندې خبر نه دی. د هغې نوم ډېر ځله د مړو په لیست کې لیکل سوی، او حضرت عزرائیل علیه الصلاۃ والسلام د هغې د روح د قبض کولو دپاره د الله تعالی د عرش څخه د مځکې ته را روان سوی. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې ډېر ځله داسې موسی چې ته خو د دنیا په مصروفیاتو و مشغولیاتو کې مصروف یې، لیکن ستا د کفن جامه، ستا د بدن کفن هغه تیار سوی دی، او هغې د ښار د لوی کارخانې سره وتلی دی، او دې ښار ته او دې دکان ته را رسېدلی دی، او هغې ستا په انتظار باندې پروت دی چې ستا قریب به راځي او دا به ما وروړي او پر ده به پیچل کېږي. هغې په دې ښار کې په دې دکان کې په انتظار باندې پروت دی. نو ځکه د دنیا زندگی دا د انسان ډېره عارضي زندگی ده او ډېره د امتحاناتو سره مخامخ زندگی ده. دې زندگی کې که سړی هر څومره ځان په غفلت کې واچوي، نه د مرګ تصور لرم، نه د خپل قبر تصور لرم، نه د الله حضور ته د پیښېدلو تصور لرم، او نه د الله په حضور کې د جوابونو پیښولو حضور لرم، سوچ فکر لرم.
که هر څومره ځان مصروف واچوم، که هر څومره ځان نه خبره واچوم، که هر څومره ځان غافل واچوم، که هر څه د دماغه وباسم، هر څه د دماغه سیر کم، لیکن قبر، لیکن مرګ داسې شی دی چې د هغې څه انسان په هیڅ شکل باندې نه یېرېږي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې قبر روزانه پر انسان باندې 80 غږ کوي، 80 نارې کوي. هغې انسان ته همیشه دا وایي، انسانه انا بیت الوحدة، زه د یوازیوالي کور یم. انا بیت الظلمات، زه د تیاریکیو کور یم. انا بیت الحیة والعقارب، زه د لړمانو د مارانو کور یم. چې کله مال راځي د ځانه سره یو دوست، یو ملګری راوله. چې کله مال راځي د ځانه سره یو څراغ او رڼا راوړه. چې کله مال راځي د ځانه سره د لړم او د مار د دفاع دپاره تریاق راوړه. نن په انسان دنیا کې انسان د لوی کور شوقي چې زما لوی کلا جوړه سي. ډېر ځله د هغې دپاره د مځکې انتخاب کوي چې پر دې مځکه به جوړېږي، پر دې مځکه به جوړېږي. او ډېر ځله د هغې دپاره د نقشو تعین کوي چې پر دې نقشه باندې به جوړېږي، پر دې نقشه باندې به جوړېږي. او د انسان په دماغ کې دا خبرې پر لګرځي. کاش چې انسان د هغې خاموشه کور کلی، د هغې خاموشه کلي او کور هم لږ فکر او تصور کولی، چې کم خاموشه کور د قبر په شکل د ده دی، چې کم خاموشه کلی د هدري او قبرستان په شکل د ده دی. جلته نه یو دوست د سړي سره خبره کوي، هلته نه څوک د چا فریاد اوري، هلته نه څوک د چا کومک له راځي، هلته نه څوک د چا د نصرت کولو وس و توان لري. نو کاش چې انسان د هغې حالاتو فکر هم لږ په دماغ کې راوستلی. لکه هغه شاعر وایي، ام بیوتک فی الدنیا واسعه، دنیا کې خو دې ډېر فراخ او ښایسته کور د ځان دپاره جوړ کړئ. فلیت بیتک بعد القبر یتسع، کاش د مرګ سبا دیم الله یو فراخ کور در کړی وی او د فراخ کور فکر او سوچ در سره پیدا شوی وی. نن په دنیا کې د انسان ډېر ځله په خپل اولاد باندې تسلی کیږي چې کله د دنیا یو مشکل رافیش سي نو دی د اولاد په ذریعه باندې ډېر مغري وایي زه خو دومره سړي یم، دومره مړه لرم. او ډېر ځله سړی د مال او دولت په خاطر باندې ډېر مغري چې زما سره خو پیسې دي، که کاغتي راسي، که ګراني راسي، که هر څه راسي، زما سره څه فکر او غم در سره دی. لیکن انسان باندې یو داسې ورځ هم را روانه ده. الله تعالی د هغې ورځې متعلق وایي، یوم لا ینفع مال ولا بنون، په هغه ورځ کې نه سړي ته مال او دولت په شا ورځي، په هغه ورځ کې نه سړي ته زامن او اولاد په شا ورځي، الا من اتى الله بقلب سلیم، چې کوم څوک الله تعالی ته سالم زړه، د ګناهونو صفاک زړه، د نافرمانۍ صفاک زړه الله ته پیش کړي، هغه ورځ سړي ته هغه شی په شا ورځي. نو زه دا وایم چې د دنیا د انسان ضرورت به په زامنو باندې پرسي، او د دنیا د انسان ضرورت به په مال او دولت باندې به سړی پوره کي. لیکن کاش چې د انسان زندگی صرف دنیا وای، بیا خو د انسان سره څه غم و فکر نه وو. لیکن انسان ته یو داسې زندگی ګوري چې زما او ستا حقیقي زندگی ده، چې هلته نه سړي له مال په شا ورځي، هلته نه سړي له اولاد په شا ورځي، هلته نه له سړي له قوت په شا ورځي، هلته نه د انسان غم په طاقت باندې خوړل کېدی سي. هلته چې کوم سړي صفا زندگی د الله تعالی حضور ته پیش کړه، هغه شی د انسان دپاره نفع ده، هغه شی د انسان دپاره ګټه ده. نو ځکه د انسان زندگی دنیا کې د امانت زندگی ده، د دې زندگی رخصتېدل دي او د دې زندگی څخه تېرېدل دي، او د دې تېرېدو څخه وروسته انسان د قبر او د تورو خاورو ته شوه کېدل دي. حضرت عثمان رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دریم خلیفه و. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اولنی خلیفه حضرت ابوبکر، دویم خلیفه د پیغمبر علیه السلام حضرت عمر رضی الله عنه، د هغې د شهادت څخه وروسته لمبر د خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه ته ورغلی. د حضرت عثمان رضی الله عنه څخه وروسته دویم څلورم نمبر خلیفه حضرت علی رضی الله عنه. لیکن دې څلورو خلیفګانو کې دوه خلیفګان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خسران وو، حضرت ابوبکر او حضرت عمر دا د پیغمبر علیه السلام دواړه خسران، او دوه خلیفګان بیا د پیغمبر علیه السلام زومان ولو، حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله عنهما دا بیا دواړه د پیغمبر علیه السلام زومان. او حضرت عثمان رضی الله عنه ته به پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی لوڼې په نکاح ورکړې وې. حضرت رقیه د هغې سره په نکاح وه. چې کله حضرت رقیه وفات شوله نو پیغمبر علیه السلام حضرت ام کلثوم ورکړه.
او د هغې څه وروسته به پیغمبر علیه السلام ورته ویل عثمانه که چیرې دا هم وفات شو که زما سره درېیمه بچي وی هغه مې هم تا ته په نکاح باندې درکوله. نو ځکه حضرت عثمان رضی الله عنه لقب دا ذی‌النورین دی چې الله تعالی د پیغمبر دوی نوراني لوڼې دته په نکاح کې ورکړي دي. او د ام کلثوم سره چې کومه نکاح کېدله حضرت تفسیر ابن کثیر نقل کوي چې دا د الله تعالی په حکم باندې وه. حضرت عثمان رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مخامخ رالی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته عثمان اوس ستا په حق ماله جبرائیل راغلی او جبرائیل ما ته دا ویل چې ته د خپلې بچۍ نکاح د عثمان سره وکړه ځکه چې تا د رقیې زنانې سره ښه سلوک وکړې ښه زندګي دې وکړله د هغې په خاطر الله تعالی ما ته دا حکم کوي چې د دې بلې بچۍ نکاح هم د سره وکړه. نو ځکه زه د دې بلې بچۍ نکاح هم ستا سره کوم. او بیا به دعا کوله یا الله پیغمبر ته مغفرت وکړه، یا الله د پیغمبر ټوله آل ته مغفرت وکړه، یا الله د پیغمبر ټولو خسرانو ته مغفرت وکړه، یا الله د پیغمبر ټولو زمانو ته مغفرت وکړه. نو ځکه حضرت عثمان رضی الله عنه ته به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېرې دعاګانې کولې. حضرت عثمان رضی الله عنه چې به کله قبر ته رالی درې ته به رالی نو د هغې اوښکې مبارکې به همیشه چې قبر ته به یې وکتل دا اوښکې به یې پر دې ژیرو ګریوان باندې راتویدلې چې کوم متعلقین به ورسره و شاګردان به ورسره و صحابه کرام به ورسره و. نو هغوی به ورته ویلې چې عثمانه چې کله ته د هر منزل ووینې په یو منزل کې دومره پریشانه کېږې نه لکه ته چې قبر ووینې. د چا پر مرګ باندې دومره نه پریشانه کېږې، د چا پر شهادت باندې دومره نه پریشانه کېږې، پر بله لوی حادثه باندې ستا دومره پریشاني نه وي، نه پر بل لوی مشکل باندې ته دومره پریشانه کېږې لکه د قبر په لیدلو چې څومره ژړا کوي او څومره پریشانه کېږي. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ویل چې دا د قبر دا د آخرت د منازلو څخه اول منزل دی. که چیرې دې قبر کې الله تعالی د انسان سره اساني وکړه د دې څه وروسته چې در جنت در دروازې پورې کوم منزلونه دي دا به ټول الله تعالی اسانه کوي. او خدا نه خواسته که په قبر کې د انسان زندگی په مشکلاتو کې راله بیا چې د جنت در دروازې پورې څومره مشکلات دي څومره منازل روان دي هغې به ټولو پر انسان باندې په مشکلاتو په پریشانۍ کې تېرېږي. ځکه حضرت عثمان رضی الله عنه به هم د قبر د لیدلو څخه د آخرت د یادېدلو څخه به هغې ډېره لو ژړا کوله او ډېر غم او ډېره پریشاني به یې ښکاره کوله. حضرت عثمان رضی الله عنه هغه سړی و چې الله تعالی په کومه قرباني کې هغې ته په کوم شکل شهادت ورکړي چې هغې ته الله تعالی څومره عظیم شهادت هغې ته الله تعالی په څومره قرباني او په څومره لوړو مرتبو کې شهادت ور نصیب کړي. غالبا مواهب اللدنیه لیکلی دي، قاضي عیاض رحمه الله په شفا کې لیکلی دي. یو روایت را نقل کړی دی حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله خلیفه د خلافت څخه 10 کاله بعد مدینه منوره کې یو صحابي وفات چې کله هغه صحابي وفات سلو نو حضرت عثمان رضی الله عنه جنت البقیع درې ته د هغه صحابي جنازې ته راغلی. چونکې هغه وخت کې عادت دا و چې کوم څوک به د مسلمانانو خلیفه و د مسلمانانو د لمانځه امام به هم هغه و، د مسلمانانو د جنازې امام به هم هغه و، د مسلمانانو د جنازې لمونځ به هغه کوه. چې کله د جنازې کولو اراده وسوله نو حضرت عثمان رضی الله عنه د دې مرده سینې ته برابر ودرېدی. شاته چې کله د جنازې صفونه برابر سلو چې حضرت عثمان رضی الله عنه غوږو ته لاس وروړي او الله اکبر کوي او د جنازې د لمانځه ابتدا کوي نو هغه مرده هغه صحابي دی هغې اچانک په قبر کې په خپل کټ کې په خپله جنازه کې راکښېناست. چې کله راویښ سو نو حضرت عثمان رضی الله عنه ته وایي السلام علیکم. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وایي وعلیکم السلام. هغه ورته د مسلمانانو خلیفه ته الله تعالی ډېر رښتونی خلیفه پیدا کړی ته ډېر صادق انسان یې لیکن ستا د خلافت 2 کاله پاته دي او د دې څه وروسته به په دنیا کې ډېر لوی په انسانانو کې به ډېر لوی فساد جوړېږي. او دا ورته وایي چې د بیر اریسه واقعه به ښکاره کېږي. بیر په عربي کې څا ته ویل کېږي، د اریسه د څا واقعه به ښکاره کېږي او بېشماره انسانان به قتل کېږي او چې کوم چاته قوت ورکول سوی و هغې به ډېر کمزوري انسانان در پښو لاندې کوي. چې کله هغه مرده دا خبرې وکړي د هغې څه وروسته بس راګزار سو برته پرېوت. صحابه را وغورځېدو چې کله هغه مرده یې سره وښوراوی د هغې څه کفن پورته کې هر څه چې وسو په هغې کې د سا بلکل یوه ذره پاته نه ده. حضرت عثمان رضی الله عنه هغې ته د جنازې لمونځ ورکوي. د جنازې د لمانځه څه وروسته هغه یې جنت البقیع اداره کې په قبر کې دفن کوي او پټې کوي. چې کله 1 کال نور تیر سو د دې واقعې
نو حضرت عثمان رضی الله عنه یو ورځ بیر اریسه ته راغلی. مدینه منوره کې مشهور څاو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ورته راتلی. اوس هم عربو پر هغه ځای یو ځای راګرځولی دی. چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه بیر اریسه ته راغلی نو بیر اریسه پر غاړه باندې ناست دی ځکه پیغمبر علیه السلام به دلته کښېناستی. د ده په لاس کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مهر دی چې پر هغې باندې لیکلی دی محمد رسول الله، چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به کوم چاته خط ور استاوی نو د هغې په آخر کې به هغه مهر ورباندې چې کله دی خپل لاس مینځي یا پر څا باندې ناست دی نو دې دوران کې هغه مهر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اچانک په دې څا کې ځینې لس د حضرت عثمان رضی الله عنه سره د هغې مهر ډېر زیات غم ورسره. حضرت عثمان رضی الله عنه ډېر پریشان نس. دستي صحابه کرام را طلب کړو او د هغې چا دپاره چې کم څوک د دې ساسه دا مهر دوباره راکاږي د هغې دپاره 1,00,000 دراهم اعلان وکړي چې کم چا دا مهر برته ماته راوکړي د هغې دپاره انعام 1,00,000 روپۍ دی. د هغې څا اوبه ډېرې زیاتې هم نه وې، د انسانانو درنامو در جګرې پورې د هغې اوبه وې. نو صحابه کرامو کې بعض انسانانو روغ ورځېدو، د څا ټولې اوبه یې راوکښې، د څا ټولې خاورې یې راوکښې او ټوله څا یې پرله واړوئ، لیکن د پیغمبر علیه السلام هغه مهر پیدا نس. ځکه هغې مهر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حکومت مهر و او هغه مهر کې دا برکت و. روایاتو کې لیکلي دي که چیرې هغه مهر پاته وای الله تعالی د دې مځکې څخه نه وای پورته کړی بیا به در قیامته پورې د پیغمبر علیه السلام د متبعینو حکومت چلیدی. بیا به در قیامته پورې هغې خلکو ته حکومت الله تعالی ورکوی چې در څو پورې دا مهر په دې امت کې وای چې کوم خلک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تابعدار خلک دي. لیکن ما درته ویل دنیا امتحانی دنیا ده او دا ژوند امتحانی دی او د دې دنیا وجود الله تعالی د امتحاناتو دپاره کړی دی چې د انسانیت امتحان په دې دنیا کې اخی. نو الله تعالی د خپل حکمت په خاطر هغه مهر د مځکې څخه ختم کړي چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مهر نبوت ختم سو ورک سو نو دې دوران کې حضرت عثمان رضی الله عنه باندې مدینه منوره کې اعتراضونه شروع سو او د خلکو په مجلسو کې د حضرت عثمان رضی الله عنه شکایتونه شروع او خلکو برملا د حضرت عثمان رضی الله عنه سره نفرت او غیبت روان کې. په بعضې مجلسو کې د حضرت عثمان رضی الله عنه خبرې هغې په ډېر ناوړه او په ډېر بیکاره شکل باندې کېدلې. یو روایت کې راځي مدینه منوره کې یو سړی دی هغې کوترې الوزوي. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وایي چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ښار دی، د پیغمبر کلی دی او دی کې د پیغمبر علیه السلام روضه ده او دی کې د صحابه کرامو مدفن او مقبره ده. نو دی کې د پجارو د پوساکو عمل مناسب نه دی. نو هغه سړی د دې کاره څه بند کړي. پیغمبر علیه حضرت عثمان رضی الله عنه د هغې کوترې وزران ورغچي کړو چې کله یې غچي کړو هغه سړي د دغه ورځې څخه د حضرت عثمان رضی الله عنه دښمني روانه کړه. په هر مجلس کې د حضرت عثمان رضی الله عنه بد ویل او په هر مجلس کې به د حضرت عثمان رضی الله عنه سره ډېر نفرت ښکاره کوي. یو روایت کې راځي یو سړي په مدینه منوره کې هغې غلیل جوړ کړی و، ربڼ چې بولي چې کوم وارې پکوي. نو ډېر څله به مسلمانانو ته په هغې باندې تکلیف ورکوی. حضرت عثمان رضی الله عنه چونکې د علاقې حاکم ولو او د مدینې منورې متولي او خلیفه ولو نو حضرت عثمان رضی الله عنه چې خبر سو د هغې هغه پاډې ورپرې کړي چې ګلی ورپرې کړي. دې سړي هم د دې ځایه سدستي د حضرت عثمان رضی الله عنه دښمني شروع کړه. نو مدینه منوره کې د حضرت عثمان رضی الله عنه دپاره ورځ په ورځ باندې حالات خرابېدل. مدینه منوره کې یو یهودي و عبدالله ابن سبا، هغې د حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کې په اسلام ځان مشرف کړ او هغه اسلام یې صرف د منافقت په خاطر باندې قبول کړ او بیا مدینه منوره کې په هغې مجلسونو کې شرکت کوی چې کومو مجلسونو کې به د حضرت عثمان رضی الله عنه متعلق بدې خبرې کېدلې. لیکن بیا عبدالله ابن سبا د مدینې منورې څخه ولاړی په بصره کې لږ فساد جوړ کړی. د بصرې څخه ولاړی کوپې له په کوپه کې هم څه په لاس نه ورلو. پر 4 نمبر د مدینې څخه بصرې له ولاړی، د بصرې څخه کوپې له ولاړی، د کوپې څخه برته مصر له راغلی. په مصر کې چې کوم د مصر خلکو څو زمانه چې د هغې سره تېره کړله هغې یې پر ځان باندې راټول کړو. یو ځل یې هغو ته دا تشویش ورکړی چې ستاسو په عقیده کې پیغمبر ښه دی که عیسی علیه السلام؟ هغو ښکاره ورته وویل چې زموږ په عقیده کې پیغمبر علیه السلام د ټولو انبیاو څخه افضل دی. هغه ظالم دستي دا په دماغ کې ورکړو چې عیسی علیه السلام خو د قیامت څخه مخکې راځي
او د دجال په وخت کې راپورته کیږي او د دجال مقابله بکي او ستاسو د دشمنانو مقابله بکي، لیکن ستاسو پیغمبر خو بیا در قیامت پورې نه راپورته کیږي، ستاسو د دشمنانو مقابله به بیا څوک کوي؟ په دې خبرو باندې عبد الله ابن سبا د مصر د خلکو په دماغو کې لړ تشویش د اسلام خلاف ور پیدا کړي او بیا د مصر خلکو ته دا ویل چې هر نبی ته الله تعالی یو وصی ورکړی چې نبی هغې ته وصیت کړی، او ستاسو د نبی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اصلي وصي حضرت علی رضی الله عنه دی، هغې ټوله وصیت حضرت علی رضی الله عنه ته کړی دی، لیکن حضرت عثمان رضی الله عنه هغې غاصب دی، په زور باندې د حضرت علی رضی الله عنه څخه خلافت قبضه کړی دی. چې کله په دې خبرو کې هغه خلک راوستو او ټوله ساده لوحه انسانان ولو، نو هغې ورته ویل چې زموږ دپاره څه کول پکار دي؟ نو ده ورته ویل چې د ټولو څه مخکینی قدم دا دی چې حضرت عثمان د خلافت څه معزوله کوي او د دې پر ځای باندې حضرت علي د خلافت پر منصب باندې راوړي. بیا ورته ویل چې د دې دپاره به طریقه کار څنګه وي؟ نو هغې ورته ویل چې د دې دپاره طریقه کار دا دی چې تاسو د مصر د طرفه د مصر د خلکو په نمایندګي باندې حضرت عثمان ته خطونه ور شروع کړي چې زموږ د مصر حاکمان زموږ سره ډیر ظلم کوي او زموږ سره ناجایز کوي او زموږ سره غلط ټکسونه اخی او پر موږ باندې ډیر ناروا اعمال کوي، نو زموږ د مصر حاکمان راته بدل کړه. ورته چې د دې ځای څخه تاسو د خپل عمل ابتدا روانه کړئ. حضرت عثمان رضی الله عنه ته د مصر څخه خطونه راغلل، په هغې کې دا لیکلي دي چې زموږ نوره زندګي ډیره په خوشحالي او په راحت کې ده او ته د ټول قوم امیر المؤمنین او خلیفۃ المسلمین، لیکن ستا د طرفه چې کوم حاکمان او والیان پر موږ باندې ټاکل شوي دي هغه زموږ سره ډېر ظلم کوي، نو زموږ تمنا دا ده چې دا حاکمان دې زموږ څخه بدل شي. په دغه شکل باندې دا خطونه د بصرې څخه واستول سو، په دغه شکل دا خطونه د کوفې څخه واستول سو. حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله خطونه وکتل نو ډېر ورته حیران سو چې ما خو د مصر والیان ډېر صالح انسانان ټاکلي دي او ما خو پر کوفه او بصره باندې اکثریت داسې خلک دي چې د پیغمبر صحابه دي، بیا دا خلک څنګه شکایت کوي؟ نو هغې د مصر خلکو ته دا خط راواستوئ، ورته وایي چې کله د حج موسم راورسیږي تاسو چې کوم خلک معترضین یا اعتراض کوئ هغې به هم راسئ د حج لا، او چې کم زما والیان دي د مصر او د بصري او د کوفې دا به هم زه ټول راغواړم حج ته، او د مکې مکرمې په حرم کې که ستاسو سره ظلم سوی و د ټول قوم په مخ کې به د دې والیانو څخه زه ستاسو قصاص اخلم. چې کله خط د مصر خلکو ته راغلی هغې کې هغه غوغا او شور کم سو. چې کله د حج موسم راغلی نو حضرت عثمان رضی الله عنه د مصر د کوفې او د بصرې ټوله والیان یې راطلب کړو چې سږ کال به تاسو ټوله حج له راحاضرېږئ. چې کله هغه خلک ټول حج له راحاضر سلو نو مکه مکرمه کې چې حضرت عثمان رضی الله عنه تلاش وکړي چې کم معاندین او کم مخالفین او کم خلکو د اعتراضي خطونه راستول په هغې ټولو انسانانو کې یو هم د حج له نه دی راحاضر سوی. چې کله نه دی حاضر سوی نو حضرت عثمان رضی الله عنه د مصر او د بصرې والیان او حاکمان ته ویل چې خلکو تاسو ولې د دې عوامو سره ظلم کوئ؟ هغې د خپل کال ټوله زندګي د هغې مخ ته کښېښوله چې موږ په خپله زندګي کې د چا سره ظلم په عوامو کې نه دی کړی. ورته ستاسو دغه د شکایت خطونه بیا ولې ماله راځي؟ نو هغې ورته ویل چې دا خلک ټوله درواغ وایي، دا زموږ خلاف یو سوچ لري، یو فکر لري، یو منصوبه جوړوي. او ورته وایي که چیرې دا خلک په دې خبره کې رښتیا وایي اوس به دوی هم را حاضر سوي وایي، لیکن دې خلکو کې یو سړی هم نه دی حاضر. حضرت عثمان رضی الله عنه د حج د سفره څخه وروسته مدینې منورې ته راځي. مدینه منورې کې چې کوم خلکو د حضرت عثمان رضی الله عنه خلاف غوغا جوړه کړې ده او غلط مجلسونه کوي، د حضرت عثمان رضی الله عنه سره حضرت معاویه رضی الله عنه ملګری دی. حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت معاویه رضی الله عنه ته وایي دا خلک زما څه غواړي، دا خلک ولې پر ما باندې اعتراض لري؟ حضرت معاویه رضی الله عنه ورته وایي چې دا خلک در حقیقت ستا خلاف یو فتنه جوړوي او د هغې دپاره بهانه دا جوړه کړې ده چې ته په خپل حکومت کې په خپل خلافت کې د خپلو قریبانو د خپلو رشته دارانو سره ډېر احسان کوي، هغوی ډېر نازوي او زموږ سره هغه ناز نه لري، دا یې ستا دپاره یو بهانه جوړه کړې. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته د هغې یو نمونه ورته ستا په رشته دارانو کې مروان دی، تا هغې ته د بیت المال څخه 15,000 دراهم ورکړي دي.
ستا په رشتہ دارانو کې عبدالله ابن خالد دی، هغې ته تا 50,000 دراهم ورکړي دي. حضرت عثمان رضی الله عنه هغه 2 کسان را طلب کړو، برته هغه ځینې واخیستل. لیکن حضرت معاویه رضی الله عنه ډېر هوښیار انسان، هغې ورته ویلې د مسلمانانو خلیفه د دې خلکو صرف بهانې دي، د دې خلکو صرف حیلې جوړې کړي دي. دا خلک ستا و قتل ته یو لار جوړوي او دا خلک پر تا باندې حملې کولو ته یو فریب یو مکر جوړوي. او دې وخت کې حضرت معاویه رضی الله عنه د شام والی و، ورته د مسلمانانو امیره زما سره ولاړ شه شام ته، ځکه د دې خلکو د دې مکر او د فریبه څخه به ته محفوظه سې. نو په شام کې زما سره ډېر حکومت دی، زما سره ډېر دولت دی، په شام کې به زه په ښه شکل ستا حفاظت وکړم. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وایي چې ما خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملګرتیا په یو شکل کې نه پرېږدم او نه زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د روضې څه وتلی سم، ځکه ما ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام په د خولې څه دا اورېدلی دي چې کم څوک دا تمنا لري چې ما له مرګ په مدینه کې راسي، نو هغه دې دا کوشش وکړي چې مرګ په مدینه کې ورله راسي. فلیمت بها، هغه دې مړ او خپل مرګ په مدینه کې کړي. ولی فانا اشبع لمن يموت بها، زه د قیامت په میدان کې د ټولو څه مخکې د هغه چا شفاعت کوم چې هغې ته مرګ په مدینه کې راغلی. نو حضرت معاویه رضی الله عنه چې هر څومره حضرت عثمان رضی الله عنه ته دا وایي چې زما سره ولاړ سه او زه به په شام کې ستا حفاظت وکړم او دا خلک ستا د قتل دپاره یو مکر و حیله و بانه جوړوي، نو حضرت عثمان رضی الله عنه دې ته قطعا تیار نه دی. حضرت معاویه رضی الله عنه دویمه دا مشوره ورته پیش کړه، ورته بیا به د شام څخه زه یو فوج راواستوم، لشکر به راواستوم، هغوی به پر تا باندې محاصره راوړي، هغوی به ستا حفاظت کوي، هغوی به ستا نگراني کوي، هغوی به ستا د محافظینو په شکل باندې، ځکه زه د دې خلکو د ارادو څخه د غلطو ارادو څخه ډېره خطره لرم. حضرت عثمان رضی الله عنه سره چونکې د مدینې منورې ډېره مینه وه، حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وایي چې نه، زما زندگی چې درڅو په مدینه کې زما د ذات په خاطر به د مدینې پر خلکو باندې تنګي نه راځي. که چیرې ته دا شام څخه ما ته فوج راوستی، ما ته عسکر راوستی او زما د حفاظت دپاره دلته خلک ډېر کې، هسې نه چې د مدینې پر خلکو باندې تنګي راسي. او دریم ځل هغه ورته ویل چې عثمانه بیا خو دا معلومیږي چې ته خپل مرګ ته تیار یې، ته خپل شهادت ته تیار یې، ځکه دا خلکو ستا د شهادت او د مرګ اراده کړې ده. دی په جواب کې ورته وایي حسبي الله ونعم الوکیل، زما الله زما دپاره کافي دی او زما الله به زما حفاظت کوي. چې کله حضرت معاویه رضی الله عنه شام ته روانې شي، هغې د سفر لباس اغوستی دی، هغې د سفر زاد و راحله برابر کړي دي او راځي حضرت عثمان رضی الله عنه امیر المؤمنین دی، خلیفۃ المسلمین دی، د هغې سره خدای پامانی کوي او د هغې سره رخصت اخلي. حضرت معاویه رضی الله عنه چې کله رالی، حضرت عثمان رضی الله عنه مسجد نبوي کې څه کسان ورباندې راټول دي ورسره ناست دی. باره دې ټولو خلکو ته وایي خلکو دا بوډا دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خلیفه دی او دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذوالنورین زوم دی او د دې په خاطر د الله تعالی څخه وبېرېږئ، کمې د دې سره غلطه رویه وکړه الله تعالی به بیا تاسو باندې ډېر زیات فسادونه مسلط کړي. حضرت معاویه رضی الله عنه د دې خبرې د کولو څخه وروسته باره د شام پر طرف باندې رخصت شو. حضرت عثمان رضی الله عنه په مدینه منوره کې زندگی تیروي، نو حضرت عثمان رضی الله عنه ته بیا د شام د خلکو خطونه را شروع چې کله څه زمانه تېره سوله، د حج دویم موسم را ورسېدی، د شوال په میاشته کې چې زموږ او ستاسو په عرف کې د کشنی اختر میاشته بولي، په دې کې د مصر 1000 کسان، 1000 کسان د بصرې 100، 1500 کسان د کوفې 100، دا 2500 کسان د حج په بانه باندې مدینې منورې ته رالو. او چې کله مدینې منورې ته راورسېدو، نو پر مدینې منورې باندې داسې شاوخوا محاصره غوندې جوړه کړه. حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله د هغې په غلطو ارادو باندې پوس، نو حضرت علی رضی الله عنه مشر صحابي دی، هغه را طلب کوي، ورته علی ته ورسه د دې خلکو مطالبه څه ده، دا خلک څه غواړي چې پر مدینه باندې محاصره اچولې ده، چې د هغې کومه مطالبه یې زه د هغې هرې مطالبې پر کولو ته تیار یم. حضرت علی رضی الله عنه چې کله وله ورغلی د هغې خلکو سره یې خبره وکړه، نو هغې ورته ویل چې موږ په مصر کې د خپل حاکمه څخه تنګ یو، د خپل والي څخه تنګ یو، د مصر والی د معزوله سي او د دې پر ځای د محمد ابن ابي بکر د ابوبکر بچی دی دا دی والی سي.
حضرت عثمان رضی الله عنه چې دا خبر واورېدله بره دستي وایي زما د طرفه منظوره ده. بس دستي محمد ابن ابي بکر ته خپله روقه د ولایت په لاس ورکړه، هغه یې د خپلو ملګرو سره د مصر طرف ته واستوئ. او په دې وخت کې دغه چې کم بلواګر راغلي وو او چې کم خلک راغلي ولو د مصر او د بصریس، هغه پر خپل ځای باندې غلي فاتس. لیکن دې وخت کې چا شرارت جوړ کړي؟ کم سړی چې د حضرت عثمان په قریبانو کې و، د مروان په نامه، چې حضرت عثمان رضی الله عنه د دې خلکو په غوښتنه د هغې څخه 15,000 دراهم واپس کړي وو. هغې په خپل بغض و عناد کې ول. هغې دستي د حضرت عثمان رضی الله عنه په پټه باندې یو خط تیار کړ او خط یې د مصر د زاړه والي پر نامه باندې ولیکئ او هغې ته دا ولیکل چې دا خط د امیر المؤمنین د خلیفة المسلمین عثمان د طرفه دی، چې کله محمد ابن ابي بکر د ولایت په اراده باندې مصر ته در ورسېدی، د ټولو څه مخکې به دی قتل کړي او د ده سره چې پلان و پلان و پلان صحابه ورسره دی، هغه به ټول ورسره قتل کړي او دالته به بعض نور کسان چې دالته دی هغه به محبوس کې. دا د امیر المؤمنین او د خلیفة المسلمین پیغام دی. حضرت عثمان رضی الله عنه مهر پیدا کړي، پر خط باندې مهر ووایي. د حضرت عثمان رضی الله عنه خصوصي غلام په ډیر پیسو باندې دې ته تیار کړي او د حضرت عثمان رضی الله عنه د کور پر وشه باندې سپور کړي او مصر ته روان کړي. یو طرف ته د محمد ابن ابي بکر قافله روانه ده، د هغې سره خپل ملګري ورسره دي او د هغې په مقابل کې هغه غلام هم مصر ته روان دی. نو په لاره کې هغه غلام و قافله سره یو ځای شو. هغه غلام هم په دې ترتیب باندې ډېر اګانه دی. نو د محمد ابن ابي بکر ملګرو د هغې غلام څه پوښتنه وکړه چې ته پر کوم طرف باندې ځې؟ نو هغه ورته ویل چې ما د مسلمانانو د خلیفه پیغام د مصر والي ته ورخستی دی. محمد ابن ابي بکر او د هغې ملګري ورته وایي چې د مصر والی خو دا محمد دی، ځکه د مسلمانانو ام خلیفت دا سړی د ولایت لپاره ټاکلی دی، که کم پیغام یې دې ته ورکړه. هغه ورته وایي نه، ما پیغام د بل والي پر د هغه زاړه والي پر نامه باندې ما پیغام ورخستی دی. نو د محمد ابن ابي بکر ملګري پر ده راوغورځېدو چې پیغام موږ ته د هغې څه انکار وکړي چې زما سره هیڅ نسته. اخر چې د ده تلاشي وسول، هغه خط ځینه وکښل. محمد ابن ابي بکر او د هغې ملګرو چې کله خط وکاته، په خط کې دا لیکلي دي وزاړه والد د حضرت عثمان رضی الله عنه مهر او ټاپه پر لګېدلې ده او هغې ته دا لیکلي دي چې محمد ابن ابي بکر در ورسېدی، د ټولو څه مخکې بې لاسونه او پښې ور پرې کړي او بیا به په مصر کې په یو حبس او په جیل کې واچي او د ده سره چې پلان ملګري دي هغه به ټوله قتل کړي او دا نور به بیا په سجن او په بند کې بندیان کړي. محمد ابن ابي بکر چې کله هغه خط وغوړاوی او بیا یې هغه خط ملګرو ته ښکاره کوي چې موږ روان په کومه اراده یو او زموږ سره څه کیږي او موږ په کوم اراده باندې روان یو، هلته ارادې څه راته جوړې دي. نو د هغې څه وروسته یې ملګرو ته چې راځئ واپس مدینې. چې کله مدینې منورې ته راورسېدو، صحابه دي ډېر او محمد ابن ابي بکر د هغې مشر دی، مسجد نبوي ته راغلی او ټولو صحابه یې راجمع کړو. د ټولو په مخ کې هغه خط ووایي چې یو طرف ته د مسلمانانو خلیفه ماته د ولایت امر راکړی دی، زه ولایت ته روان یم او زما خلاف غلام او پیغام دا استولی دی چې کله دی در ورسېږي دی به قتل کړي. د مدینې منورې د حضرت عثمان رضی الله عنه صحابه د حضرت عثمان رضی الله عنه د دې عمله څخه ډېر پریشان، دستي خط راواخیستی حضرت عثمان رضی الله عنه ته راغی. حضرت عثمان رضی الله عنه ته ورته وایي چې دا خط تا لیکلی دی؟ حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وایي دا خط ما نه دی لیکلی. ورته ستا په امر لیکل شوی دی؟ ورته زما په امر نه دی لیکل شوی. ورته دې خط باندې چې کوم مهر لګېدلی دی دا مهر ستا دی؟ حضرت عثمان رضی الله عنه ورته دا مهر زما دی. ورته دغه غلام ستا دی؟ دی ورته دا غلام هم زما دی. ورته دغه سوارلي ووښ هم ستا د کوره ستا دی؟ دی ورته دا هم زما دی. ورته دا څنګه کېدی سي چې مهر ستا دی او غلام ستا دی او وش ستا دی، لیکن خط نه تا لیکلی دی نه تا د دې امر کړی دی؟ حضرت عثمان رضی الله عنه ورته زه په دې کې صادق او رښتونه یم، نه دا خط ما لیکلی دی، نه دا خط ما استولی دی، نه د دې خط لیکلو امر ما کړی دی. زما سره په دې کې مکر و فریب شوی دی، زما مهر یو چا په غلا او په غلطي او په پټه باندې د دوکي په شکل پر دې لګولی دی. چې کله محمد ابن ابي بکر او ملګرو ته دا خبر راورسېده، هغه ورته وایي چې عثمان اوس دې حال ته رسېدلی دی چې دومره بوډا دی د دې خپل مهر حفاظت نشي کولی، بس خلافت دې پرېږدي، که خلافت نه پرېږدي موږ به دی قتل کوو.
چې کوم د مصر خلک ولو هغه در دې وخته لا په مدینه کې پاته دي، هغو د حضرت عثمان رضی الله عنه پر کور پر مسجد نبوي باندې محاصره نور سره راټینګه کړه. دستي مسلمانان چې د مدینې منورې صحابه دي هغې ټول د حضرت عثمان په دفاع کې راووتل. حضرت عثمان رضی الله عنه ته اول دا خبر ږدي چې عثمانه موږ ته اجازه راکړه موږ د دې خلکو سره مقابله کړو چې کم چا پر موږ باندې بغاوت کړی دی، پر موږ باندې راټول شوي دي، د دې خلکو مقابلې ته موږ تیار، ستا د اجازت انتظار دی. حضرت عثمان رضی الله عنه ته ستاسو د الله فضات باندې قسمی چې زما په خاطر به په دمځکې پر مخ د یو مسلمان وینه نه تویږي، ځکه د قیامت په میدان کې د مسلمان د وینې جواب زه نسم ورکولی. زما په خاطر زه هیڅ چاته اجازه نه ورکوم چې چاته د چا وینه توکي یا د چا معرکې او مقابلې ته تیار سي. هغې دویمه خبره دا ورته وکړه چې عثمانه چې کله موږ ته اجازت نه راکوې نو بیا خو لاړ شه مکې مکرمې دا ځای پرېږده، د دې ځای څه مکې مکرمې ته ځان ورسوه، ځکه دا خلک ستا د قتل اراده لري. هغې په زوره دا نارې وایي چې موږ به عثمان قتل کوو. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته مکې ته څنګه ورسم؟ ما د پیغمبر علیه السلام څخه اورېدلي دا دی چې هغې به څنګه مسلمانې چې د هغې د وینې څاڅکی په مکه کې تویږي. ورته که زما د وینې څاڅکی په مکه کې توسي نو بیا به د قیامت په میدان کې د الله و حضور ته د شرم و حیا په خاطر زه خپلې سترګې نه کم پورته، نو په دې خاطر زه مکې ته نه ځم. هغې دریم پیغام دا ورته ږدي چې عثمانه چې کله مکې ته نه ځې نو بیا دې خلکو ته د خلافت فلاس ورکه، خلافت پرېږده، بس د دې خلافت در سر تېر شه، د دې څه استعفا ورکه، ودې تېر پرېږده. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته زه به یې څنګه پرېږدم؟ ما ته په آخرنۍ وصیت کې پیغمبر علیه السلام ویلی دي ای عثمانه الله تعالی تا ته یو قمیص در اغوندي، هغه قمیص به ته نه کاږې در هغې وخته پورې حتی تلقیني علی الحوض چې در څو پورې پر حوض کوثر ستا ملاقات زما سره کېږي. نو در هغې وخته پورې به دا قمیص د ځانه نه کاږي. ورته هغه قمیص تعبیر پیغمبر علیه السلام ما ته د خلافت کړی دی چې الله تعالی زما څخه وروسته تا ته خلافت درکوي او خلک به راځي ستا څخه به خلافت اخلي او هغه خلافت به دې خلکو ته در راساته نه ورکوي چې در څو پورې پر حوض دې زما سره پر حوض کوثر دې زما سره ملاقات کېږي. ورته که چیرې زه هغې خلافت دې خلکو ته ورپرېږدم سبا چې پر حوض کوثر زه د پیغمبر علیه السلام ملاقات له ورځم نو بیا به زما کومه شرمندګي زه به په کومو سترګو پیغمبر علیه السلام ته ګورم. حضرت عثمان رضی الله عنه هغې خلکو ته وایي چې یو عمل کولی سم، چونکې د حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت واقعه وه نو هغې ډېره اوږده ده او وخت ډېر مختصر دی، نو که چیرې بیا زندگی وه د دې هغه بله حصه به بیا غالبا پر روانه جمعه کې بیانو. الله تعالی دې زموږ امتحاني زندگی په خیریت و عافیت باندې کړي چې څومره انسانان زموږ د دې امت څخه په فتنو و مشکلاتو کې راغلي دي، الله تعالی دې اجرونه ورکړي، الله تعالی دې د دې امت د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي. وقت مختصر دی. واخر دعوانا الحمد.